ښه راځو د ویمویر ورکسټیشن په طرف او ویمویر ورکسټیشن موږ انسټالو نو زه راځم د هغې سیټ اپ را اوپن کومه موږ سره په سافټویر کې د ویمویر ورکسټیشن یو سیټ اپ پروت دی غواړم دا انسټال کړم ویمویر ورکسټیشن پرو دا 14م ایډیشن دی یعنی 14م دغه یې دی ورژن یې دی او دې کې دغه لاندې اخري موږ سره دا اپلیکیشن دی نو غواړم همدغه زه انسټال کړم په دې باندې به ډبل کلیک وکړم او دا به یس کړم لږ انتظار ورته کوو د دې انسټالیشن اوس خلا شروع کیږي ویمویر ورکسټیشن کې موږ څه کولی شو نو په ویمویر ورکسټیشن کې اصل کې دا موږ سره یو د ورچوالایزیشن یو سافټویر دی د دې په بیس باندې موږ کولی شو چې ورچوالایزیشن طرف ته لاړ شو همدارنګه په دې کې موږ وینډوز اپریټنګ سیسټم چې کوم دی هغه انسټال کو یا لینکس اپریټنګ سیسټم انسټال کو یا چې موږ سره کوم ASXi هایپروایزر دی هغه انسټال کو مختلف قسمه کارونه دې لارې موږ کولی شو هغه به انشاءالله راتلونکي کې سټپ بای سټپ کوو نن زموږ صرف نن انسټالیشن دی نو نن موږ صرف ویمویر انسټالو او همدارنګه په نن ویډیو کې موږ دغه نن وښایو چې څنګه دا موږ سره اکټیویټ کیږي څنګه یې اکټیویټ کولی شو که ټایم و نو موږ به دا هم په دې لیکچر کې ریکارډ کړو چې څنګه موږ کولی شو چې په ویمویر ورکسټیشن کې وینډوز 10 اور وینډوز 11 هغه موږ څه کو انسټال کو نو لږ انتظار ورته کوو ویمویر ورکسټیشن انسټالیشن موږ سره روان دی تقریبا دا 15 دقیقې وخت نیسي خو اصل کې دا کمپیوټر پورې مړه لري څومره چې د کمپیوټر ریم او د هغې پروسیسر هغه ښیي همدارنګه جنریشن یې ښیي نو هغې کې به زر انسټالیږي او څومره چې د یو کمپیوټر ریم CPU پروسیسر یې دا لږ کمزوري نو هغې کې به لږ ډېر وخت نیسي دې کې موږ همدارنګه کولی هم شو چې په دې کې موږ EVE رن کو د نیټورک سیټ اپ نیټورک دغه دی ایمولیټر دی ښه دغه موږ سره چې کوم دی انسټالیشن یې کمپلیټ شو راځم اوس ماته وایي چې ته دې کې لایسنس اچې او که نه فینش کوې موږ د دې لایسنس کی لرو نو زه راځم ورته یم زه پکې لایسنس اچوم زه یې اکټیویټ کوم نو لایسنس ته راځم ماته وایي چې دلته ته خپله کی واچوه نو د دې کی لپاره به زه راشم په دغه دلته کی باندې به کلیک وکړم او په دې کی کې به زه دغه 3 لایسنس کی دي کې چې هر یو تاسو هغه کاپی کوئ انتخابوئ هغه به داسې انتخاب کوئ او په هغې باندې به رایټ کلیک وکئ دا به زه څه کړم دا به زه کاپي کړم دا به کلوز کړم دا به هم کلوز کړم او دلته به دغه کی څه کړم د کنټرول وی سره به دا کی زه پیسټ کړم او دا به څه کړم انټر به کړم او دا موږ سره څه شی شو اوس اکټیویټ شو د هغې نه بعد به زه فینش کړم نو موږ سره ویمویر ورکسټیشن هغه انسټال شو او اوس راځو دغه ویمویر ورکسټیشن موږ را اوپن کوو او په دې کې موږ یو اپریټنګ سیسټم چې کوم دی که هغه 10 وي یا 11 وي زه به وګورم چې ما سره کم iOS دی موږ به هغه څنګه انسټالو سټپ بای سټپ مخکې ځو ښه زه راځم دغه موږ نوی ویمویر ورکسټیشن دا انسټال کو د دې دغه بیکګراوند دی نو په دې کې یو موږ سره کریټ ا نیو ورچوال مشین دی یو اوپن ا ورچوال مشین دی یو کنیکټ ټو ریموټ سرور دی نو دې کې زموږ سروکار اوس د دې سره دی کریټ ا نیو ورچوال مشین نو زه په دې کریټ ا نیو ورچوال مشین باندې کلیک وکم زه غواړم چې په دې کې وینډوز 10 هغه انسټال کم نو ماته وایي ته څه ډول کنفیګریشن کوي یو ټایپیکلی دی او یو موږ سره کسټوم دی
نو زه ورته وایم چې زه ټایپیکل چې کوم دی زه دغه کوم، ځکه دا موږ سره ریکمینډډ هم دی. دا به نیکسټ کوم. ما ته وایي ته اپریټنګ سیسټم چې په دې کې انسټالې نو هغه په ای ډرایو کې انسټالې ته کوم دغه ته راخلي کم یو آیسو ته رالي که نه. نو زه راځم دې کې براوز ته راځم او په براوز کې زه داسې ورته ویلی شم چې زه وروسته چې کوم دی دغه اچومه اپریټنګ سیسټم چې کوم دی زه وروسته انسټالوم، اوس یې بیخي نه انسټالومه. نو آی ویل انسټال د اپریټنګ سیسټم لیټر، او که نه هم دا اوس تاسو سره یو آیسو وي نو هغه به څه کوئ د دې براوز د لارې به تاسو هغه آیسو سلیکټ کوئ. نو زه راځم ورته وایم آی ویل انسټال د اپریټنګ سیسټم لیټر، په دې باندې به زه کلیک وکړم، دا به نیکسټ کړم. د هغې نه بعد تاسو څه شی هغه انسټالوئ، مایکروسافټ وینډوز د سره، لینکس دی، ویم ویر، A6i ده، او که نه ادر څه بل څه دي. نو زه ورته یم چې موږ سره مایکروسافټ وینډوز ده، نو په مایکروسافټ وینډوز باندې مې کلیک وکړو. د هغې نه بعد نو تاسو سره دلته مختلف قسمه دغه دي، د مایکروسافټ مختلف قسمه اپریټنګ سیسټم دلته تاسو سره شته دی چې هغه موږ سره وینډوز 98 وینډوز می 2000 همداسې ورو ورو پسې راځه مخکې. نو موږ سره اوس زه وینډوز 10 انسټالوم، نو دلته به زه ورته وینډوز 10 څلور شپېته بیټه یا څلور شپېته کې زه سیسټم انسټالوم، نو دا په دې باندې به زه کلیک وکړم او دا به نیکسټ کړم. دلته تاسو د ورچوال مشین له یو نیم ورکولی چې دغه اپریټنګ سیسټم چې تاسو انسټالوئ دا دې په کوم نوم باندې انسټال شي. زه ورته یم وینډو یا وینز وین 10 فار پریکټس. وینډوز 10 زه انسټالوم د څه لپاره؟ د پریکټس لپاره. او دا به څه کومه، او دا هغه وینډوز چې تاسو انسټالوئ دا دې په کوم ځای کې تاسو سره دغه شي، دا وینډوز دې په کوم ځای کې تاسو سره ځای ونیسي. ځکه دغه ورچوال مشین هم موږ سره داسې نه دی چې مثلا دا تاسو همداسې یو وایي تاسو رن کړی، دا د سی ډرایو کې موږ سره رن دی. او اوس چې دې کې موږ د اپریټنګ سیسټم انسټالوو نو دا به موږ سره په سی ډرایو کې زموږ سپیس نیسي. نو زه براوز ته راځم او په براوز کې زه ورته وایم چې دا زه انسټالوم په څه کې، دا اوس بای ډیفالټ د دې چې کوم لوکیشن دی هغه موږ سره ډاکومنټ دی. نو زه ورته دا زه په سی ډرایو کې زه انسټالوم یا دغه ډاکومنټ کې ورچوال مشین هم تاسو بس صحیح دی همدلته یې پرېږدم. او که دلته تاسو نه انسټالوئ بل ځای کې انسټالوئ نو بیا ورته په خپله خوښه باندې څه وکئ، یو ځای ورته سلیکټ کړئ. نو زه راځم تاسو دلته یو دغه پرېښودلی شئ، مثلا دلته ورته یو فولډر جوړوئ په دې سی کې. نو بس دلته میک نیو فولډر باندې به کلیک وکئ او دلته ورته وینډوز 10 نوم ورکړه او دا به اوکې کړم. نو وګوره سی ډرایو کې نیو فولډر کې دننه بل نیو فولډر شو. موږ سره څنګه راوانغېستی، زه راشم سی ډرایو ته او په سی ډرایو کې موږ سره زه وګورم په دې نیو فولډر کې دننه زه وګورم دا د وینډوز 10 په نوم باندې. نو دا به زه انتخاب کړم او دا به زه اوکې کړم، دا به نیکسټ کړم. تاسو دغه کوم موږ چې دا کوم وینډوز 10 انسټالو دې لپاره موږ څومره هغه ډیسک سپیس هغه ځانګړی کوو. دلته تاسو کولی شئ چې خپل وینډوز له یا د خپل ویم چې کوم دی دې له موږ څه وکړو، دې له سپیس مشخص کړو. نو زه ورته وایم زه تقریبا 50 GB ځای دی دغه وینډوز 10 له زه ورکوم. او سټور ورچوال ډیسک از ا سنگل فایل، از ا سنگل فایل دی دا موږ سره دغه شي، او که نه از ا ملټیپل فایل. زه ورته وایم چې از ا سنگل فایل دی دا موږ سره سټور شي په ورچوال ډیسک کې. دا به نیکسټ کړم او دا به اخره کې زه فینش کړم. چې کله مې دا فینش کړه نو موږ سره دا تیار دغه جوړ شو، ویم موږ سره جوړ شو په ورچوال مشین کې او همدارنګه ویم ویر ورسټیشن کې. نو زه اوس راځم څه کوم، که چېرته تاسو کوم کسټمایزیشن په دې کې کوئ په خپله خوښه باندې، مثلا زه ورته یم چې میموري دې وي موږ سره څومره GB میموري دي په کار ده، یعنې ریم چې کوم وي
زه ورته وایم ما سره د وینډوز 10 ده نو زه ورته وایم 4 جی بي میموري موږ له پکار ده. خو کله به تاسو 4 جی بي تاسو دلته انتخابوئ یا 8 جی بي چې کله تاسو سره ریم په کمپیوټر کې ډیر زیات وي یا 14 جی بي وي یا 8 جی بي وي یا 8 جی بي وي تاسو څه کولی شئ 4 جی بي ورته انتخابولی شئ. خو که چیرې تاسو په خپل کمپیوټر کې 4 جی بي ریم لرئ نو بیا دې ته تاسو 15 جی بي 8 جی بي دغسې ریم ورته تاسو بیا دغه نشئ انتخابولی، بیا به د هغې نه لږ کم ټاکئ. نو اوس موږ سره ریم زیات دی، زه ورته وایم چې زه 4 جی بي ریم ورله زه انتخابوم. همدارنګه پروسیسر تاسو ورله څومره پروسیسر چې کوم موږ سره هغه موږ سره خو په کمپیوټر کې یو پروسیسر وي خو هغې کې بیا موږ سره ورچوال نورې پروسیسر وي، هغې کې کورونه وي ورچوال کور وي پکې. نو موږ سره زه ورته یم چې موږ سره 2002 همدغه 4 چې کوم ټوټل کورس دی هغه موږ سره صحیح شو، 4 زیات دي صحیح دي. همدارنګه نورم دا موږ سره دې دغه شو. زه دې د لارې اوس څه کولی شم چې یو ISO ایمیج راواخلم او دغه وینډوز 10 زه څه کومه انسټال کړم. نو یوز فزیکل ډرایو د یو فزیکي ډرایو نه د څه کوي کنیکشن راخلي که نه ISO تا سره شته دی، زه ورته یوز ISO ایمیج فایل او دا به څه کومه براوز به یې کوم. چې دا یې براوز کوم نو اوس به دې لپاره راشم چې موږ سره کوم ځای کې ISO ایمیج پراته دي. نو اوس به دلته وګورو چې ISO ایمیج موږ سره کوم ځای کې دي، د هغې نه بعد هغه ISO ایمیج به موږ دلته اپلوډ کړو. راځم موږ سره په سافټویر کې دلته وینډوز ایمیج کې که چېرته موږ سره یې وینډوز ایمیج کې وینډوز ایمیجز او په دې کې دغه یو وینډو ده موږ سره وینډوز 10 دغه یو ایمیج دی وینډوز 10 8.1 او 7 ټولې پکې دي. دا یو موږ سره وینډوز 10 لایو ده. نو زه به راشم دغه وینډوز 10 دا موږ انسټالول غواړو، دا مې انتخاب کو او د هغې نه بعد دغه موږ سره اډاپټرې دي او USB کنټرولر دی، ساوند کارډ دی، دا پرنټرز دي. که تاسو نه غواړئ د دې نه سمپلي څه کولی شئ ریموو کولی شئ. او زه راځم دا څه کومه اوکې کوم چې دا مې اوکې کو. د هغې نه بعد تاسو څه وکئ ملګرو را به شئ سمپلي په دې باندې به کلیک وکئ او یا به راشئ په دې باندې به تاسو کلیک وکئ. چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو موږ سره ورچوال مشین هغه موږ سره څه شی شو سټارټ شو او دې نه بعد به اوس موږ سره وایي پریس اني کی نو ما اني کی وواله. هر یو بټن چې هغه تاسو وهلی شئ د کیبورډ نه. تاسو یې نه موږ دغه وینډوز 10 چې کوم دی دا رن کړه په خپل کمپیوټر کې. نو زموږ خپله دغه بیله وینډو ده او دغه هم بیله وینډو ده. اوس زموږ سره په ورچوال مشین کې رن ده او زموږ سره خپل چې کوم په سیسټم باندې په فزیکي سیسټم باندې کومه وینډوز رن ده هغه بیل انوایرمنټ دی. نو په دې کې تاسو مختلف قسمه پریکټسې کولی شئ یا کور کې مرونه وي بچیان مو وي د هغوی د پریکټس دپاره دغه شان یو انوایرمنټ برابر کوي او دا ورته پرېږدئ چې په دې کې هغوی څه وکړي خپل پریکټس وکړي. زه په دې نیکسټ باندې کلیک وکړم، انسټال باندې به کلیک وکړم. نو سټیپ بای سټیپ مخکې ځو، دا لږ ټایم نیسي. دی ماته وایي ته د وینډوز 10 پروډکټ کی واچوه خو موږ سره پروډکټ کی نشته دی د وینډوز 10. زه ورته یم چې آی ډونټ هاف ا پروډکټ کی. په دې باندې به کلیک وکړم چې لږ انتظار به ورته وکړو. نو وایي موږ سره په وینډوز 10 کې مختلف قسمه دغه دي ایډیشنې دي. نو ته کوم یو انسټالوې وینډوز 10 پرو انسټالوې ورته یم دغه 10 پرو صحیح ده، دا پروفیشنل خلکو دپاره یي، دې کې لږ فیچر هم ښیي. نو دا به نیکسټ کوم په دې باندې به کلیک وکړم، لږ انتظار به ورته وکړم. اوس I accept the license terms په دې باندې به کلیک وکړم نیکسټ. او ته اپګریډ کې او که نه کسټم انسټالیشن کې. اپګریډ دې ته وایي ملګرو که چېرته موږ سره مخکې یعنې وینډوز 8 وي او زه غواړم اوس وینډوز 10 انسټال کړم، یا موږ سره وینډوز 10 وي زه غواړم وینډوز 11 انسټال کړم. نو په دغه حالاتو کې موږ څه کولی شو دغه اپګریډ کې په دې باندې کلیک کولی شو. خو زه اوس غواړم څه وکړم په دې کسټم انسټالیشن باندې کلیک وکړم. نو دلته به څه وکړم، دلته به کلیک وکړم او دغه ډیسک سپیس چې موږ ځانګړی کړی او دا اوس موږ سره انالوکیټډ دی.
نو دې دپاره اوس چې زه څه الوکیټ ته راولم دې دپاره به څه وکړم نیو باندې به کلیک وکړم او دا به د اپلای باندې کلیک وکړم او دا به اوکې کړم. نو دې دپاره موږ یو ډیسک هم ځانګړی کړو. دغه پاس موږ سره وګورئ سیسټم ډرایوونه شو او دا موږ سره اوس دې کې موږ وینډوز اپریټنګ سیسټم اوس انسټالولی شو. په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړم زمونږ دغه وینډوز انسټالیشن څه شو هغه روان شو. نو دا ملګرو د په ویم ویر کې د وینډوز د یو اپریټنګ سیسټم انسټالیشن دی. آینده کې انشاءالله یو بله ویډیو به زه جوړه کړم چې څنګه کولی شو په دغه ویم ویر ورکسټیشن کې منګه اوبنتو یا کالی لینکس یا ریډ هیټ اپریټنګ سیسټم څنګه کولی شو هغه انسټال کو. از ا پریکټس تاسو کولی شئ په دغه ورچوال مشین کې تاسو کالی لینکس وینډوز یا مختلف قسمه کالی لینکس اپریټنګ سیسټم دی یا موږ سره ریډ هیټ دی یا اوبنتو دی دا تاسو کولی شئ انسټال یې کړئ او تاسو په هغې کې پریکټس وکړئ. نو دغه موږ سره لږ ټایم نیسي زه به د هغې پورې دا ویډیو چې کوم دی پاس کړم او د هغې نه بعد به مخکې لاړ شو دې دپاره چې موږ سره دغه د ویډیو سایز دا زیات نشي. زه به دا ویډیو فی الحال څه کړم دا به زه سټاپ کړم. ښه ملګرو موږ سره تقریبا نور پوره کېدو کې دی. دا سل فیصده وشي بیا دغه انسټالینګ پیجر ته راښکته کېږي او د هغې نه بعد انسټالینګ اپډیټس او بیا فینیشینګ اپ. نو هغې نه بعد موږ سره اپریټنګ سیسټم چې کوم دی دا انسټال شي او د لوډ کېدو دپاره بیا لږ سرچینګ کوي او 2 منټه یا 3 منټه. د هغې نه بعد تاسو د وینډوز 10 چې کوم هغه بیکګراونډ دی هغه ډیسکټاپ دی هغه به تاسو وګورئ چې هغه موږ ته راوپن شي. تاسو کولی شئ همدغه شان په دغه طریقه باندې وینډوز 7 وینډوز 8 سرور اپریټنګ سیسټم مختلف قسمه کارونه دې لارې وکئ. کولی شئ همدغه ویم ویر کې تاسو دغه وکئ اپریټنګ سیسټم انسټال کئ سرور 2014 2019 اوس تازه 2015 سرور دغه انسټال کئ ورسره خوا کې وینډوز 10 وینډوز 11 دا 2 یا 3 انسټال کئ او تاسو یو ښه ورچوال نیټورک چې کوم دی هغه څه کئ جوړ کئ د پریکټس دپاره او تاسو پې خپل پریکټس هغه څه کئ وکئ هم په دغه طریقه باندې سیم په دغه طریقه باندې کېږي. نو موږ سره دغه وینډوز 10 څه شی شوه دا پوره شوه. اوس به لږ انتظار ورته وکړو تر څو د دې هغه ډیسکټاپ ته موږ له راکړي او موږ هغې کې لږ څه آیکنې مایکنې راولو. مثلا تاسو کولی شئ په هغې کې بیا سافټویر هم انسټال کړئ یعنې پل لکه څنګه چې ما سره هم په دغه مین هارډویر باندې اپریټنګ سیسټم انسټال دی دغه شان دا هم داسې تھینکینګ کوي لکه په ما باندې چې زه په یو هارډویر باندې رانیم. دغه ورچوال مشین چې کوم اپریټنګ سیسټم دی دی داسې تھینک کوي چې زه په یو هارډویر باندې رانیم ډایرکټلی مستقیما. نو ګیټینګ ریډي ته به لږ انتظار وکړو او هغې نه بعد به ډیسکټاپ موږ سره راوپن شي. کله چې موږ خپل کمپیوټر د وای فای د لارې یا د ایترنیټ د لارې د انټرنیټ سره وصل کړو نو کولی شو موږ دغه زموږ د ویم ویر چې کوم وینډوز 10 ده یا بل اپریټنګ سیسټم وي مستقیما موږ انټرنیټ ته لاسرسی یا اکسس لرلی شو بدون د کوم دغه نه. بس صرف سمپل آی پی وله ورکړه که چېرته دغه په ترو وي وایرلس یا وایرډي هماغه لینک کارډ له به آی پي ورکړي مستقیما به ته د انټرنیټ سره وصل شي. نو نړۍ راتلونکي کې ټول د ورچوالایزیشن طرف ته روانه ده. E6i زیاتره استعمالیږي په زیاتره ارګنایزیشن کې چې کوم موږ سره هغه لږې لوی ارګنایزیشن وي
هغې کې زیاتره موږ سره E6i رني په سرور باندې او په مغه سرور مغه E6i کې دننه بیا سرور اپریټینګ سیسټم وي همدارنګه مختلف قسمه سرویسز په هغوی رن کړي د خپل یو ارګنایزیشن کې کار کوم نو هغې کې موږ سره E6i رن ده په ډیل سرور باندې او په دغه E6i باندې موږ یو ویم جوړ کړی په دغه ویم کې وینډوز سرور اپریټینګ سیسټم هغه انسټال کړی دی او بس هغه هم پې لانچ کړی یو ډومین هم پې جوړ کړی همدارنګه موږ سره مختلف قسمه دغه دي په هغې کې د ZK ټي چې کوم دغه دي حاضریانو چې کوم اټینډنس دغه دي ډیوایسونه دي د هغې وي ایم پې موږ رن کړي دي فایل سرور پې موږ رن کړی دی نو مختلف قسمه دغه پې تاسو کولی شئ په E6i باندې هغه بیا لږ دینه لږ ایډوانس لیول ورچوالایزیشن دی هغه هم موږ انشاءالله سټیپ بای سټیپ وکړو زه کوشش کوم انشاءالله اول خو کوشش کوم چې دغه هارډویر باندې E6i رن کم که چېرته په هغې باندې ونه شوه نو بیا به د ورچوال مشین کې موږ E6i رن کړو چې تاسو ته صرف هغه طریقه زه وښیم چې دا څنګه انسټال کېږي څنګه دې ته یو مینول آی پی ورکول کېږي او دغه آی پی بیا څنګه از ا براوزر موږ څه کوو هغه اکسس کوو او دغه E6i هغه انوایرمنټ موږ ته را خلاصېږي او د هغې نه بعد موږ څه کوو E6i کې ویمز او مختلف قسمه دغه پکې موږ کولی شو کسټم کنفیګریشن نو لږ انتظار ورته کوو دغه د موږ سره وینډوز 10 څه شی شوه دا موږ سره انسټال شوه او جسټ ا مومنټ کې ده نو لږ انتظار ورته نور هم کوو ویډیو به لږه اوږده وي خو انشاءالله ډېره ګټوره ویډیو ده دا چې اوس کله موږ د جسټ ا مومنټ دغه وینډوز لاګین سکرین کې موږ څه وکړو دلته موږ کلیک وکړو دا ماوس بیا موږ ته سم نه ښکاري نو دې لپاره به تاسو څه وکړئ کنټرول الټ به ووهئ تاسو سره به دا ماوس بیا ته څه شي راښکاره شي ما ته وایي چې لیټ سټارټ وذ ریجن از دس رایټ آیا خپل ریجن انتخاب کا خپل موقعیت د انتخاب کا زه بس همدغه یونایټډ سټیټس ته وتیم همدغه یس صحیح دی بالکل مشکل نشته تاسو پکې افغانستان دلته انتخاب کړئ افغانستان کې موږ هم پراته یو لږ انتظار به ورته وکړو اوس د کیبورډ موږ ته دغه کوي آیا غواړئ ته تاسو سره د په یو ایس باندې دا کیبورډ وي که نه کوم بل لیاوټ هم غواړئ که تاسو ورته بل لیاوټ دغه کوئ بل لیاوټ هم تاسو څه کولی شئ مختلف قسمه لیاوټې دي ورته هم بس همدغه یو ایس موږ سره بای ډیفالټ صحیح دی want to add a second keyboard layout نو ورته هم سکیپ یې کا سیکنډ زه نه غواړم همدغه یو انګلیش موږ سره کافي دی نو ته غواړې وایي د خپل دغه کوم چې موږ سره وینډوز 10 ده دا د یو انټرنیټ سره وصل کړي ورته نه زه یې نه وصلوم آی ډونټ هاف انټرنیټ زه اوس فلحال انټرنیټ نه لرم او کنټینیو وذ لیمیټډ سیټ اپ باندې به کلیک وکړم لږ انتظار به ورته وکړم نو موږ سره به اوس ما ته څه وایي چې who is going to use this PC دغه کمپیوټر څوک استعمالوي زه ورته وایم چې دا موږ سره یو آی ټي دی هغه آی ټي استعمالوي نیکسټ کا پاسورډ ولا ورکوي نو زه به دلته پاسورډ ورکم دا به نیکسټ کم دلته به بیا هماغه پاسورډ څه کوم کنفرم به کوم او دا به نیکسټ کوم دلته یو څو سکیورټي کوېسچن دي دغه کوېسچن ډېرې مهمې دي دا چې کله موږ سره بیا فارګاډ پاسورډ موږ نه پاسورډ هیر شوی نو دغه سکیورټي کوېسچن په ذریعه باندې موږ کولی شو چې دغه خپل دغه پاسورډ بیرته څه کړو ریکور کړو نو دلته یو درې پوښتنې موږ نه کوي اوله پوښتنه دا وایي what was your first pet name ستا لومړی پټس نیم څه شی دی به دلته ورته یو نوم تاسو ورکئ داسې یوزفول نیم وله ورکئ زه ورته یم زما لومړی پټس نیم چې کوم دی هغه څه شی دی عبیدو بیا سیکنډ نمبر کوېسچن دی what is the name of the city where you were born دلته هغه سیټي نوم ورکوي چیرته تاسو شی شوي یئ زیږېدلي یئ نو
نو زه به ورته څه ورکم جلال آباد او دا به څه کم نیکسټ به کم. بیا دریم نمبر کې موږ ته وایي وټ واز یور چایلډهوډ نیک نیم. په چایلډ کې به ماشومتوب کې ستاسو نیک نیم څه شی و. نو زه ورته دلته څه ورکولی شم، دلته ورته یو بل نوم تاسو کولی شئ چې هغه څه کوي، تاسو هغه څه کوي یوز کوي. زه به ورته ویم احمد، یا زه ورته ویم مثلا زه دلته بې څه کوم، عبید ورته بې لیکم او دا نیکسټ کوم. لږ انتظار ورته کوم. نو موږ سره آی ایکسپټ بس هاي راله راکړي او دې نه بعد موږ سره وینډوز 10 څه شوه هغه انسټال شوه. نو دا ملګرو زمونږ د نن ورځې ویډیو چې څنګه موږ کولی شو وینډوز 10 هغه په ورچوال مشین کې یا ویم ویر ورک سټیشن کې هغه انسټال کو. اوس موږ سره ډیسکټاپ راوړي او د ډیسکټاپ د راوختو نه بعد به موږ دغه ویډیو له اینډ ورکو. کنټرول الټ ووهئ، تاسو سره به موس خپله را ښکاره شي. دا دوی څه یو میسیج اول کې ورکوي لیو ایوریثینګ ټو اس، او دې ټایم کې تاسو کوشش کوئ خپل کمپیوټر به نه بندوئ. دغه د موږ سره وینډوز 10 هغه انسټال شوه. دا جسټ لایک لکه زمونږ دغه کم مین اپریټنګ سیسټم چې وي په همغه شکل کې تاسو دلته ښودل کیږي ملګرو. زه راځم دلته څه کوم دیمز ته راځم او په دیمز کې لاندې راځم چې زه څه وکړم دغه ډیسکټاپ چې کوم آیکن دي دا دی ډیسکټاپ ته راولم. کمپیوټر یوزر نیټورک همدارنګه کنټرول پینل او دا اوکې کوم، دا کلوز کوم. نو دا وګوره موږ سره څه شی شوي هغه آیکن راغلی 25 جی بي یا څه کم 25 جی بي زموږ څه شی و هغه زمونږ هارډ ډیسک و د هارډ ډرایو اوس پکې فی الحال 6.15 جی بي پرې دی. نو دغه زمونږ د نن ورځې ویډیو وه ملګرو، او اخره کې به زه بیا هم ویم چې موږ څنګه کولی شو دغه خپل ویم موږ څه کړو هغه بند کړو. نو اول به راشئ تاسو به څه وکئ وینډوز 10 ته به راشئ. وینډوز 10 به دا څه کوي شټ ډاون به کوي. کله چې دا شټ ډاون کړه نو لږ انتظار به تاسو ښه وکئ. د انتظار نه بعد به تاسو راشئ دغه خپل ویم به څه کوي به دا سره کلوز شو. دغه لارې هم تاسو کولی شئ دا بند کئ او دې ویم د لارې هم تاسو دا کولی شئ چې څه وکئ په دې پاور باندې به کلیک وکئ او دا تاسو پاور آف کئ. دې لارې هم کولی شئ د دې لارې هم تاسو بیرته دا آن کولی شئ. نو دا به راشم دا به زه اوس کلوز کړم. نو زمونږ د نن ورځې ویډیو د دغه ځای پورې وه. په پاک الله مو سپارم، ښې چارې ولرئ.